سلامونه ګران دوستانو ډېری ورونه پوښتنه کوي چې څنګه کولی شو چې ترجمه وکړو یا د څو جملو یا د څو لغاتو ترجمه وکړو. دوستانو نن غواړم تاسو ته همدغه طریقه وښیم چې څنګه کولی شو په اسانۍ سره یو څه ترجمه کړو، انګلیسي پښتو ته، پښتو انګلیسي ته او همدارنګه نورې ژبې هم. دوستانو نن غواړم تاسو ته همدغه طریقه وښیم. د ټول نه مخکې دوستانو که چیرې تاسو یوه پوښتنه لرئ نو زما د یوټیوب چینل ته مراجعه وکړئ. کله چې د یوټیوب چینل ته راغلاست دوستانو تاسو وګورئ، د ټولو نه مخکې یو ځل د ویډیو وګورئ، کیدای شي تاسو د پوښتنو جواب ورپکښې کې وي. که چیرې نه و بیا کولی شئ تاسو پوښتنه هم وکړئ. دوستانو د سبسکرایب بټن مه هېروئ، دا ځکه چې که کله زه یوه نوې ویډیو پورته کړم د ټولو نه مخکې به تاسو پورې به خبرېږي او تاسو ته به نوټیفیکیشن ته رسیږي. دوستانو را به سو خپلې طریقې ته چې څنګه کولی شو یو څه ترجمه یا ترانسلیټ کړو. د ټولو نه مخکې به تاسو ګوګل ترانسلیټ په نامه باندې اپلیکیشن دی، دا به په خپلو موبایلونو کې را ډاونلوډ کړئ. د دې د را ډاونلوډولو لپاره باید څه وکړو؟ د ټولو نه مخکې به تاسو راسئ پلی سټور ته، پلی سټور به راخلاص کړئ. دلته به په سرچ کې تاسو ورته ولیکئ یا ګوګل ترانسلیټ یا ساده ترانسلیټ. تاسو به ګوګل ترانسلیټ ته ولیکئ. زه ځکه ترانسلیټ ورته لیکم چې ما ته نورې اپلیکیشن هم راوړي، زه تاسو ته هغه خاصه اپلیکیشنه پکښې په نښه کوم. ما ته یې ګوګل ترانسلیټ دا دی دلته راکئ، زه خپله ترانسلیټ ورته انتخابوم. تاسو ګوګل ترانسلیټ ورته انتخاب کړئ. دلته نورې اپلیکیشنې هم شته چې ستاسو څخه ورکې نه شي. دا په دې خاطر د ټول نه مخکې به بیا راسئ د ګوګل ترانسلیټ په نامه باندې اپلیکیشنه ده، دا اپلیکیشنه ده، دا به ورته انتخاب کړئ. دا به راخلاص کړئ. ما ته یې اوپن راوړی دی، تاسو ته به انسټال راوي، تاسو یې انسټال کړئ. که چیرې تاسو مخکې انسټال کړی وي نو بیا تاسو ته هم اوپن راوړي. را به سو طریقې ته چې دا څنګه کار کوي زه به تاسو ته ټوله اپشن په اپشن دا اپلیکیشن وښیم. ګوګل ترانسلیټ په نامه اپلیکیشنه به راخلاصه کړو. کله چې مو دا اپلیکیشن راخلاصه کړه دا څو اپشنې لري. ټول نه مخکې دلته هغه ژبې ورته انتخابوو چې موږ لیکنه ورته کوو یا یو لغات ورپېژنو یا څو جملې ورته پېژنو. دغه د ویکتورونه یې په دې خاطر ورکړي دي چې کومه ژبه و کومې ژبې ته ژباړئ. د مثال په توګه انګلیسي و پښتو ته ژباړم، نو دلته مې پښتو ورته انتخاب کړی ده. بیا دا بټن بیا هغه ژبې چې تاسو یې ورته انتخابوئ چې په دغه ژبه یې راته وژباړه یا یې راته ترجمه کړه یا راته ترانسلیټ کړه. دوستان دا ساحه هغه ساحه ده چې تاسو یو څه ورته پېژنئ. که چیرې تاسو څو جملې ورته پېژنئ یا یو لغات ورته پېژنئ، په کومه ژبه ورته پېژنئ ورته ویې پېژنئ، په هغه بله ژبه یې درته ترجمه کوي چې چیرې تاسو ورته انتخاب کړی وي. په دې ساحه کې تاسو لیکنه کولی شئ. را به سو دا د کیمرې بټنه ده. پر دې به زه تاسو ته په بله ویډیو کې ډېر ښه معلومات درکړم. یوه بله اپلیکیشنه هم پېژنم درته چې په هغه باندې آفلاین کار کولی شو، په دې باندې آنلاین د نیټ په واسطه کار کولی شو. نو دا هغه اپشنه ده چې موږ د یو کتاب څخه تصویر واخلو یا تصویر زموږ سره په ګیلري کې وي هغه ورته پېژنو، د هغه څخه خاصه لیکنه په خاص ډول راته واړئ چې بیا موږ ایډیټ یا تغییر تبدیل هم پکښې راوستلی شو او همدارنګه راته ترجمه کوي هم. دوهم اپشن دا د مایکرافون ده. کله چې موږ تاسې خبرې ورته وکړو په کومه ژبه په هغه ژبه راته لیکي هم او په هغه بله ژبه چې موږ ورته پېژندلي په هغه یې راته ترجمه کوي. دوستانو دا د لیکنې بټن ده. کله چې موږ تاسې لیکنه یا په لاس ورته وکړو یا په کیبورډ ورته وکړو نو خاصه بڼه یې هم راته اړوي او راته ترجمه کوي هم. دلته دا درې کرښې د مور اپشن په نامه باندې یادیږي. نو بیا دا د ګوګل اکاونټ یا همدارنګه سیټینګونه ورته برابرولی شو. په دې اپشن به کار نه لرو. را به سو عملي کار ته. دلته انګلیسي ورته انتخابوم، ورته انتخاب کړې مې ده او همدلته
پښتو یا کومه بله ژبه چې تاسو غواړئ ورته انتخاب کړئ. زه دلته یوه لیکنه راخلم، څو جملې دي. ځکه لیکنه نه کوم چې ویډیو اوږدیږي او ډېره اوږده ویډیو بیا خلکو نفس ورته تنګیږي. نو راباسئ دلته بیا ورته پیسټ کړئ. کله چې مو دلته ورته پیسټ کړه هغه لیکنه، بیا دغه د ویکتور شین ویکتور علامه به ووهئ. هغه جملې به تاسو ته په پښتو واړوي. دوستانو، پښتو ترجمه تر اوسه پورې خاصه نه ده بشپړه سوې. ډېرې ستونزې ورپکښې دي. اکثره وخت که څه هم موږ ورباندې وژباړو سرچپه یې راته ژباړي، خو بیا هم ډېر سهولت یې پیدا کړی دی د لغاتو د ژباړې دپاره، او همدارنګه اکثره جملې صحیح ژباړي. اوس دلته ما انګلیسي ورته لیکلې ده، نو په همدغه ساحه کې که تاسو غواړئ کومه بله ژبه ورته وپېژنئ هم یې ورته پېژندلی سئ چې په هغه ژبه یې درته وژباړي. راباسو عربي، چې عربي ته یې راته وژباړه. تاسو ګورئ دلته عربي ته وژباړل. دغه ساحه د ژباړې ده. دلته ورته اردو انتخابوم. تاسو ګورئ اردو یې راته وژباړل. همدارنګه دلته پرژن ورته انتخابوم. تاسو ګورئ په پرژن یې راته وژباړل. اردو او پرژن تر یو حده پورې صحیح لیکنه کوي، همدارنګه عربي هم، خو پښتو خاص بشپړه سوې نه ده. ډېرې ستونزې ورپکښې سته. دوستانو، دا و د څو جملو ترانسلیټ یا ترجمه. نو بیا موږ څنګه کولی سو چې یو لغات وژباړو؟ د مثال په توګه زه دلته ورته لیکم سکیل. تاسو ګورئ یو لغات یې راته وژباړئ. دلته یو بل لغات ورته پیژنم. تاسو ګورئ لغاتونه هم تاسو ته ژباړي. په کومه ژبه چې غواړئ درته وژباړي په هماغه ژبه یې درته ژباړي. تاسو ژبې ورته انتخاب کړئ. په کومه ژبه لیکنه کوئ، په کومه ژبه یې ژباړئ. دوستانو، په هغه ژبه یې ژباړلی سئ، او په کومه ژبه چې تاسو ورته لیکنه کوئ په هغه ژبه باندې تاسو ته همدارنګه لیکنه هم کولی سئ. نو راباسو دلته به زه دا ځلې پښتو ورته انتخاب کړم. ورته وبه لیکم زه ښوونځي ته ځم. بیا وروسته د شنه ویکتور علامه. تاسو ګورئ دغه څو توري په پښتو کې ورته ولیکل، ما ته یې وژباړل I am going to school. دوستانو، تاسو کولی شئ دلته په پښتو کې هم لیکنه ورته وکړئ، خو باید د پښتو توري صحیح املا او انشا مو صحیح وي. که چیرې تاسو غلطي وکړئ بیا دا یې صحیح نه درته ژباړي، ځکه چې هغه په یوه توري ورته پیژندل سوی ګوګل ته، تاسو یې په بل توري ورته لیکئ، نو بیا هم په ژباړه کې ستونزه راځي. همدارنګه دوستانو، دا و دلته د یو څه لیکلو یا د ژباړې طریقه چې څنګه مو کولی سئ چې یو څه ورته ولیکو راته ویې ژباړي په یوه ژبه او په بله ژبه. راباسو لاندې بټنانو ته. د لیکنې بټن، د مایکرافون بټن او همدارنګه د کیمرې بټن. دوستانو، دا په اکثره دغه د کیمرې بټن تاسو ګورئ په زرغونه چې ما کرسر ور نږدې کړئ دی زرغون سي. دغه بټن په اکثره رسته ژبو کې کار نه کوي. زه به تاسو ته عملي وښیم. دلته به راسو زه به ژبه ورته وپېژنم. پښتو په پښتو کې درې سره کار نه کوي، درې سره غیر فعال دي. همدارنګه به راسو عربي ته. په عربي کې د لیکنې او د مایکرافون چې څه ورته وایه دا دوه بټنې فعال دي، خو د کیمرې بټن نه ده فعال. همدارنګه به راسو اردو ته. په اردو کې یوازې د لیکنې بټن فعال ده، خو د مایکرافون او د کیمرې بټن نه ده فعال. همدارنګه په پرژن یا فارسي کې دا دوې بټنې ورته فعال دي، د لیکنې او د مایکرافون، خو د کیمرې بټن نه ده ورته فعال. اوس به زه تاسو ته د دې ځانګړتیا وښیم چې دا بټنې څه کار کوي، چې زه تاسو ته معلومات پرې درکوم. راباسو د کیمرې بټن ته چې کیمرې بټن څه کار کوي. دوستانو، کله چې مو د کیمرې بټن خلاصه کړل، تاسو ګورئ
دلته ما یو کتاب خلاص کړی دی، صفحه یې راوړې ده. دلته یو څه لیکلي هم چې په انګلیسي. تاسو ګورئ کیمره فعال ده د موبایل. دا به په صحیح توګه ورته انتخاب کړئ کیمره چې لیکنه واضح سي. بیا به وروسته تاسو ګورئ دلته څو بټنې چې دا بټنه د فلش ده چې تاسو کولی شئ د شپې هم د کتاب څخه تصویر واخلي. دا د کیمرې ده، تاسو کولی شئ چې عکس ځینې واخلي. دا هم د ګیلري ده، تاسو کولی شئ د خپل ګیلري څخه تصویر راپورته کړئ. دا هم د ژباړې انګلیسي او پښتو ته درته ژباړي چې دغه لیکنه زه اوس پورته کړم. تاسو ګورئ د لیکنې څخه مې تصویر واخیستی، سکین کوي. تاسو دا په ګوته یا په اسپن یا انتخابولی شئ، ځکه زما سره اسپن دی نوټ موبایل دی. دا تاسو هغه خاصه ساحه هم ورته انتخابولی شئ، یا تاسو داسې کولی شئ چې ټول انتخاب کړئ. د ټول لپاره دا اپشن دی سلیکټ آل، ټول انتخاب شو. بیا وروسته دغه د وکتور علامه به ووهئ. تاسو ته به ټوله لیکنه هم راپورته کړي او همدارنګه به تاسو ته ترجمه به هم کړي. تاسو دلته کولی شئ چې کومه ژبه ورته انتخاب کړئ چې درته ترجمه یې کړي. ما پښتو ورته انتخاب کړې ده، پرژن یې کړه چې فارسي ته یې درته ترجمه کړي. تاسو ګورئ فارسي ته یې ترجمه کړه. همدارنګه تاسو کولی شئ چې عربي ته هم ترجمه کړئ. تاسو کولی شئ چې په دې ټولو ژبو کې هرې ژبې ته کولی شئ چې ترجمه کړئ چې دا ورپېژندل شوي ژبې دي. تاسو دلته ګورئ آل لانګویجز، ټولې ژبې باندې کولی شئ چې ترجمه کړئ. دوستانو دا د ترجمې یا د تصویر پورته کولو طریقه. دغه بټنه زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې ډېره ښه واضح کوم د یو بل اپلیکیشن سره، ځکه په دې اپلیکیشن کې د نیټ ته ضرورت شته، خو په هغه اپلیکیشن کې به نیټ ته ضرورت نه وي. رابسو د مایکروفون بټن ته چې دا څه کار کوي. دا کومه ژبه چې تاسو دلته ورپېژنئ هغه ژبه مو ورته وپېژندل انګلیسي. په کومه ژبه غواړئ چې تاسو یې ترجمه کړئ؟ غواړم په پښتو یې ترجمه کړم. دوستانو دا بټن زما سره دا غړی کار نه کوي، ځکه چې ما سکرین ریکارډر چالانه کړی دی. سکرین ریکارډر زما غږ ریکارډوي، نو ځکه چې دا زه ووهم هم کار نه کوي. تاسو ګورئ دا به زه ووهم، ګوره دا د مایکروفون بټن کار نه کوي، غیر فعال ده، ځکه چې ما سکرین ریکارډر د موبایل د چالان کړی دی. د سکرین څخه ریکارډ شروع دی، اواز هم ریکارډوي، نو دی کار نه کوي. تاسو دا بیا په خپله وګورئ چې څنګه کار کوي. دوستانو دریم اپشن یا بټنې ته به راسو چې د لیکنې بټنه ده. دا څه کار کوي؟ تاسو به راسئ دلته دا دریم بټنه به ووهئ. د درېیمې بټنې اپشنونه، دا اپشن د خط د پاکولو ده، دا اپشن د سپیس یا فاصلې ده، دا اپشن د بیرته هغه لیکنې د راوستلو ده. رابسو نورو اپشنونو ته. دا اپشن د دې لپاره ده چې دا ساحه ورباندې غټه او کوچنۍ کړئ، دا لیکنه چې تاسو ورباندې کوئ. او دا بټن یا اپشن د دې لپاره ده چې تاسو غواړئ په لاس سره لیکنه وکړئ او که غواړئ په کیبورډ سره لیکنه وکړئ. راځئ چې عملي یې کړو. دا اپشن تاسو ګورئ ساحه څومره غواړئ دا ورته انتخابولی شئ. او دا اپشن کیبورډ باندې لیکنه کوئ، کیبورډ درته راولي، او که غواړئ چې په لاس لیکنه وکړئ یا په اسپن باندې. رابسو دلته به لیکنه وکړو چې تاسو ته دا نور اپشن هم واضح شي. Skill that is important in our lives. تاسو ګورئ دا یې بیرته خرابوي دا بټن، او دا بټن فاصله ورکوي. تاسو ګورئ دوستانو لیکنه هم په اصلي بڼه راغله،
چې ما په لاس ولیکله په اصلي شکل راغله او همدارنګه تاسو ګورئ چې دغه د ویکتور علامه تاسو وهئ تاسو ګورئ دلته یې راته ترجمه هم کړه او همدارنګه تاسو کولی شئ چې په کیبورډ هم لیکنه وکړئ په کیبورډ هم دلته تاسو په کومه ژبه لیکنه ورته کولی شئ ما انګلیسي ورته انتخاب کړې ده نو ځکه انګلیسي به لیکم تاسو ګورئ په کیبورډ هم لیکنه وسوله همدارنګه دا ترجمه کولی هم سو دوستانو دا و د ټولو اپشنونو د استعمال طریقه خو یوه خبره هم باید په یاد وي دا باید په یاد ولرئ دا اپلیکیشن د ګوګل ترانسلیټ اپلیکیشن بې له انټرنټ څخه هیڅ کار نه کوي باید انټرنټ ستاسو سره په موبایل کې فعال وي او همدارنګه دوستانو باید تاسو په یاد ولرئ هغه لیکنه چې موږ یې پورته کوو په دې کیمرا سره هینډ رایټینګ یعنی د لاس لیکنه نه مني که چیرې په هره ژبه هم وي خو د لاس لیکنه نه مني که چیرې تاسو په لاس سره کړې وي دا یوه خبره باید تاسو په یاد ولرئ نو دوستان دا و د نن ورځې طریقه چې تاسو ته مې ښودل چې څنګه کولی سو ترجمه یا ترانسلیټ وکړو آنلاین نور مو وخت نه نیسم ماته اجازه راکړئ د الله په امان ښې چارې ولرئ